अस्सलामुअलैकुम ग्रानू मीनावालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نو ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمندو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخ تر غزار یونیورسيټي سره تعلق لرونکي د هیومن رائټس والا یو سټوډنټ دغه تعلق د کرک سره دی او سید خټک نامه او ډیر په بدردی سره چا په سر باندې وحل دی آیا دا چا ولي او د چکم کاس وحل دی د دې باره کې مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زمونږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر ویډیو کتون مخکې کتا سو زمونږ په دې روشنی کلیک چینل کې نوی وي نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر او د دې سره د ټالی نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې ګرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخ ته راغلي دی د هزار سره تعلق لرونکي د خټک سره د کرک سره تعلق لرونکي سید خټ نن چا ډیر په بدردی سره په سر باندې وهلو چې داغې نه بعد بیا بهوش شو او هسپتال ته یې وړو چې داغې نه بعد کله پولیس راغلو او هغه کس گرفتار کو چې کوم کا سید خټک په سر باندې وهلو او ډیر زیات نو هغه میډیا ته دا خبرې وکړي چې سید خټک سره زما په یو شی باندې لانجه و چې په یو جنکی باندې مونږه جګړه کړې داغې په وجه باندې سید خټک زما سره به بار بد را دي بیرته ویل او ما دا توی چې د دې جنې لري شاخو چونګې دا نه مني کېدو او اخیر زه مجبور شم چې په د باندې ما حمله وکړه او دا ما زخمی کړلو مرګرو کوم کاس چې سید خټک باندې حمله کړی و هغه د کلاس ویلو او د یو کلاس کې بده کې ناستو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه شکریہ